نن سبا موږ یو بل نه ډېر لرې شوي یو. که موږ یو بل سره خبره هم کوو نو موږ ته دا نه محسوس کېږي چې موږ یو انسان سره خبره کوو. نن سبا د نورو سره اوسېدل او بل چا سره خبرې کول داسې محسوس کېږي څنګه چې تاسو د ګاډي کې بند یې، یعنی د شیشې وروسته یې. یعنی هغه بل کس او ستاسو دپاره یو سکرین باندې تصویر جوړ شو. اول څه محسوس کېدو چې هغه شیشې وروسته ولاړ یو کس دی، او اوس څه محسوس کېږي چې هغه د فون سکرین باندې بس یو تصویر دی. او بیا دې سره څه کېږي چې تاسو ټول ادب، اخلاق، ښه خبرې او انسانیت هیر شئ. او هغه ټولې اخلاقي خبرې کوم چې یو انسان له انسان جوړوي هغه ټولې ستاسو ژوند نه لاړې شي. ځکه چې هغې وخت تاسو ډېرې بدې خبرې کوئ، کوم وخت تاسو هیر شئ چې تاسو فون باندې چا انسان سره لیکئ، چې د سکرین بلې غاړې ته تاسو چا سره خبره کوئ هغه هم یو انسان دی، ماشین نه دی. لږ داسې سوچ وکئ چې یو ښځه خاوند یو بل ته مخ باندې څه نشي ویلی، خو لږ لرې لاړ شي او یو بل ته میسج کوي نو څومره هم غصه وي هغه ټوله د میسجو باندې وباسي. نو داسې یې د دې څه اثر دی که تاسو یو ډېر نږدې کس هم وي نو تاسو هغې وخت هیر شئ چې بل غاړې ته هم یو انسان دی او ما ته هغې سره څنګه خبره کول دي. څنګه چې تاسو خپل یو ایمیل ولولی یا تاسو ته چا وټساپ کړی وي او کله چې تاسو ولولی چې هغوی تاسو څه لیکلی وي نو تاسو تصور هم نشئ کولی چې هغه کس کوم چې د خولې نه خپل داسې خبره نشي کولی هغه به تاسو داسې خبرې لیکي. نو دې ته لږ وګورئ چې داسې دوه کسان کوم یو بل ته ښکاره ولاړ وي کله هم یو بل ته څه بده خبره مخ باندې نشي کولی. خو خلک څنګه چې آنلاین لاړ شي نو هغه ټول اخلاق، هغه ټولې ښه خبرې، هغه انسانیت، تهذیب او ورورولي هر څه خلاص شي. څومره هم چې یو بل نه لرې وي هغه همره یو بل سره بد پیښیږي.